أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا کې بل حکم چې کله وسنانه ده خاوند مړ دی د عیدت پر منځ کې الله یې نکاح وسره ونه کی دا ناروا خو اسې د غوږ نه کتیره کې خبره بني لکه شړې دی ام کون دی کله نشه ګرځي دی چې تر وکړه پیدا کړ خزه وښه ما خاوند مړ شو وس په دې منځ کې د غوږ نه تیره کړ دا شړې ورته ویره یو خزه مې په کار ده شوې کوم خودي دي شي بتون والا واغه ټول په مای کې موجودي مانام داته کله شي غوږ سارنم غوږ نم خبره تیره کړ الله وی خیر دی خو دې ونه کوي ولا جناح نشتغنا عليكم بتاسو فيما باعث تعریض مو کې تعریض زمانه د غوږ نم تیر کړه اتمام المقصود بلفظ خفي من خدمه النساء دا جرګي د خزنه او اکننتم یم پټ کړه فین پوښګم په خپل ځانونو کې چې کاش تا کز ما وي علم الله تعالی معلومه وا الله معلومه کړو انکم یقینا تاسو بخامه خاذو له یادوي ولکن دمر خبره دا چې وادي مګ دی دوی سره سرم پټ سرنده معنی جما مکوي زنا سرنده معنی د به خبره مکوي سرنده معنی پټ نکاح سره متړي الا ان تقول قولا معروفا مگر هو یا وینا حق وینا دا وکړه یا د شرط برابر چې وګ نه تیر استلی تیرول شي ګورز ما راشه اراده راخځه ده قسم کوي الله عقدۃ النکاح قوت د نکاح حتا تر دې بلغه شورشي هغه عدت خپل نیټیلا وعلم پویش ان الله یقینا الله پویږي ما په اساس شاو ځان نکري الله نو ویریږي وعلم پویش ان الله یقینا الله تعالی شی غفور حلیم بخون کې او صبرناک دی ورسات کی اوس بیان د بل حکم یو سره دغه چې په نکاح کړه خو مہر نه دی مقرر یی په دې مقام کې مہر مقرر نه دی جما منشوا طلاق کړه اوس بچی کېږي الله یو متعور کوي یو جوړ جامې یو وینځ او غلام یې درې شپږ درهمه وبصار شړې خپل عمر مطابق لا جناح الله ونشغنا علیکم متاسو ان طلقتم النساء کطلاق مکل کړي خځې چې کله تاسو یې سره یې شي نه وي او تفرض لهن یمنی مقرر کړي غي لړه فریضه عیدت مہر مقرر ومتعهن الله متعور کوي غي لړه په دې مالدار باندې قدر او خپل انداز را وال المقترب دی غریب باندې خپل انداز را متاعا بالمعروف متعور کوي لیکن د شرط برابر کوم چې تعالی شرط مقرر کړی دا حقا دا خبره ثابت ده په نکانو ورسات مسبرو کوم بیانې کله په نکاح کړه لیکن مہر مقرر دی دا مصری مخکې دای طلاق کړه که چیرته مصری وشوي د کوټه کې سره پاتې شوي چې دروازې کړکۍ پردې وغیرہ دا بند شوي به پوره مہر ورکړي اگر کاغذ تاغوت نه وروړي دلته اوس تاکه ځګړه کړي دا 1 لک روپۍ مہر دی د جمانه مخکې طلاق شو الله یې 50000 وسور کا کني به مہر مثل مسله عیدت چې مقرر وان طلقتمهن الله قدامت شهادت طلاق کړي من قبل ان مخیدنا چې د سره یو شی وقد او حال دا تاسو مقرر کړی له دې لپاره فریضه مال مقرر فنصف ما لازم دی پتا شو باندې مې دا غمال چې تاسو پرس کړی یو لږ 500 الا مگر کای شرط معاف کی او يعفو الذي معفو کې هغه انسان به دې چې په لاس باندې غوټه د نکاله جبیرو ویلې کنه ویو لک 500 د ما سره مہر دی یو لک ټوله واله احسان پکار الله دی وخت وان تعفو شی وبل الله معفو کې دا بډیر نږدې تقوا الله یا د مباشر الفضل الله غرواله بینکم بخل ما بین کې څومره کمینه مو مخکی ان الله یقینا الله فعمل چې تاسو کوي بشیر لیدون کې ده ورسات الله حکم ذکر کوي دو مانزو اسنه چې کله سره به خبر او جنجال باندې اخته مونږ الله خزانه کله کله سره د خپل کې سره داو باندې اخته دا رقم ته هغه دا رقم یې سمجم به خزاش الله دې موږ به ته اهتمام کوي دې مونږ حفاظت کوي الله دې مونږ نو صلات الوصال دې مونږ غره دي کته الله شقوال علماء لیکلي چې کوم مونږ بظاهر ما جګار وقوم ودرګي لله الله لرقانتين عاجزان عاجزي وکي عاجزي څه معنا خشوع مفسرین لیکي
خو صحابه وی جواب ورکو په خبره باندې د مانځه کې دننه سلام یا به بطور مثال نور دنیوي خبره به کوي الله ویل چې ودرېږي قانتين عاجز بعض جاهلان دلته استدلال کوي وی وقوم لله قانتين ودرېږي الله تعالی عاجز معنا ما ذکر فلیدین و غیره دا کوي ما چې کدا خو ناروا ده جواب دار چې د حدیث په تشریح رسول الله کې کومه وتا نبی صلی الله علیه وسلم اپ خپل د عمل کړي صحابه عمل کړي نو په خپل د قران تفسیر شو دلته کې دا معنا چې مانځه کې د سلام جواب په شبه باندې مکوي دلیل پیدا امام ترمذی او امام شوکانی نه الله تعالی کې لس احادیث په دې راوړي دي عبد الله بن عمر فرمایي چې موږ بدر بلال نه پوښتنه وکړه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مانځه کې او چا سلام واچو څه جواب کو فاشاره به دی پلاس باندې به اشاره وکړه یې په ګوته باندې دا قشام بسره د دې وجه نه شاولي الله سے حجت الله البالغه کې به لیکي دویم جل 13 نمبر صفات الذي يرفع احب الي ممن لا يرفع وکم سړی چې مانځه کې رفع لیدین کې جایز دواړه دي چا کوکړه مونږ وشو که چاونه کړه مونږ وشو وېزه که احادیث په دې کې ډېر قوي دي حتی تر دې پوري مجموع الزوائد کې عبد الله بن عمر بارک دغه خبره نقل ده جمعات کې مناسو چا به چې مونږ کوونه به کول پکانو به وشته امام محمد ناصر الدین البانی سے به حدیث نقل کړي الصحیحه کې د حدیث نمبر دی 3280 نمبر چې د اری ګوتې په سر باندې الله ونی کې شړل ورکي نو معنا الله سنے کې دې کول والا زیاتې شپ نسبت سره نه کول لیکن دواړه جایز نو دا تفسیر په دې ځای کول دا صرف د قران او سنت تحریف دی د الله او د الله د رسول مقابله ده وصلی الله علیه کچرته یریږي دشمن دې نور حیوانات زنده سره دي تاسو zarar درکې نو خیر دې په پیدل منځو کوي فین خفتم الله کچرته یریږي فرجالن منځو کې پیدل او رغمان نه پسور لې کله چې په امن کې شوي نفس کور الله آیات کله لکه څنګه چې تاسو تعلیم درکړې لري ما دا هغه سلام تكونوا تعلمون چې تاسو مخکې علم نه لرلو هغه څنګه صلو کما رایتم صلی نبی صلی الله علیه وسلم منځو کړه دې بیا شروع کړي ورسات کوسبل امر سړې دې دغه سره دې ژوند تر کړي دې بچنه لوي لشي مرشم شریعت ما دې کځای څلور میشه ولس پر مو خبر کړي خو تاسو یو کال د کور کې د وسوي الله دې پلار پوښت عملو کړه د سبب حکم دی والذین اغه انسانان چې وفا کړی شوی منکم ساسنا ويسرون به پر خودري د اسواجم ببینه وصیتن معنا وصیت کړي په وصیت د اسواجم د خپل بیان مبارکي متاعن چې دوی د ماضی حاصل کې له حول تر یو قال در په کور کې غیر اخراج په شال چې نبی استل کېږي الله عمل په وکي د پلار وصیت د عمل دی پیوش او کاغوی ویل چې موږ وځو مخ کې هیڅ ګناه الله دې کې نشته فین خرجنا کذا ودین نشغنا علیکم بتاسو فيما پاتګی چې دا زنانه کې په انفشن په خپل زنانه کې قومین معروف د شریعت برابر سینا چې څه کیا په خپل سری کوي الا کلکم راعن تبه مسؤلی الله زور او حکمتونه والا لري وشو دې ټول زنانه ولکه مہر مقرر دی کنه دی مقرر هم بستری شوی کنه دا شوی احکامات ته معلوم کړی دي لیکن به مسر احسان کوا هغه زنانه چې طلاق کړي شوی نعمت او دین لپاره مزید د شریعت برابر حقا دا حکم ثابت دی په تقوا والا وصلی الله علیه عمل کرا ولی کذالک دقشان بیانې الله لكم تاسو خپل احکامات لعلکم در لپاره تعقلون شاقل نه کاروالي دې څنګه ورسره ترغیب ورکړي jihad لا تو واقع براوړي دی واقع حاصل لاله د بوزدلی د وجنه الله دا jihad پرې دی ما دویم چې ملګری یو کني الله یې ځان برسوي دا ول واقع حاصل ده موسی علیہ السلام د خلکو لوي jihad وکي دوی نه کو تر دې پورې شاو پات شو عیسی علیہ السلام الله راوش هغه د jihad ترغیب ورکړي نو دې اخر ویل چې موسی را امر مطابق jihad نه کو ځخ خپل کار کو لاړ دي الله ور باندې موزن راوس تعاون مرس به ژوند کړه دا په دعا باندې الله او خدل چې ګور زما سره نور طریقې د مرګ مشته jihad په دینت باندې مپلې چې زما مرشم دیم دا منه چې نبی دوی نه ویلي زی چیزو په طرف د jihad باندې
دوی ویل رادا جهادونه خو موږ نشو کولای یا په علاقه کې تعاون راغی څه خلک لاړل صبرې کې پاتې شو چې کم لاړل هغه بچ پاتې شو دي نور ویل کوم باندې تعاون دا ورته راغی موږ به موتښتو الله په ټولو مرز راوښ سیدا مفسرین دي چې بنی اسرائیل کې جدا جدا قومونه او قاضیان وو دې ټولو کې یو مشرو سمویل بنامه دوی هغه لراله ورته ویلي چې دې فلسطینیانو خو زمونږ باندې ظلمونه کړي بچی نیولې زنانه او خاص کر تابوت وړي موږ له امیر وټاکا یې راغی ورسره واقع سره تعلق دی خو دې آیتونو حاصل لري چې کله به تور مثال جهاد پر شو د دې وجنه مپرې د جزمه مرشم تعاون مرز باندې بدل الله مړکی دې خلکو ویلو چې موږ ټول لاړ شو بیا مړ کیږو الله یې سمر فرا وسو جهاد موضوع ځان له ودا موضوع ځان لازم د تعاون مسله ده علم ترى تنغور الذين انسانان لا چوتري من ديارهم ذكورن وهم او حال لا بزراو څوک درې زرا او څوک څلور زرا څوک لس زرا څوک ډیر زرا څوک اوه زرا قرطبي لیکلي زیات وو یدیو بل سره مینا کوله حذر الموت يرد مرنا فقال لهم الله نو ولد الله موت من شيء ثم احياهم بالله شون ذکر بدعاء نبی یقینا الله خاوند د فضل له انسانانو ولكن اکثر الناس لا يشكرون اکثر خلق الله توحید نه مني دا به مکلف دی وکنه جا مکلف دی مر نور څه تکلیف نشه هغه مر چا په نیټه راشي دا خو عقابي وو وصلی الله پر عزت بیانې وقاتل وجنګي د الله په لار کې منه د الله د رضا لپاره پوه شي یقینا الله او په دې قاسمی د لیکلي چې کوم انسانان نشي عذرونه پیش کړي خبره ما اورم چې کوم انسانان چې نیت خراب الله هغه ما اورم د نیت صفای په کار ده وس ترغیب نفاق په سبیل الله له مجاهد شکل جهاد لزن الله خرچه په وکا منزل لږ څوک دا غزاد هغه څه کښه چې قرض ورکړي الله له قرض کې استا قرض کې معنا د قطع کولو قرض زکه چې دې کوم د مال څخه قطع کړي شغله ورکړي شي قرض اصل دا معنا حلال مال دې تنګول بګی نشتا د دنیا بدله بنئ د ثواب ته مبي ډیر شرطونه علماء لیکلي محمد ناصر الدین البانی سے بیا روایت پیش کړي چې کله د آیات نازل شو ابو طلحه غباغ ورکي عمر رضی الله عنه د خیبر اسمه ورکړه ابو دحدح پناو باندې صحابي ویل یا رسول الله زما کجور باغ من الله قرض ورکي په لکه بچو نه ویل راوځي دا مال الله قرض ورکړي دی دا هغه بچو په جیبونو کې دی په لاسونو کې کجوري به هغه تیمور واخستي چې اسنه د قرض نقصان را نشي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم په الله چې کوم کجوري الله په هغه دنیا کې ابو دحدح له تیار کړی دی د شډکې چې دا غونچکونه مشره مایل لیلان دی دچن به کې الله تعالی دشن کثیرن زیات والله الله تنگي او يبسطو پر اخر رزق چاله شو واړي والله له بور ګرځولې شي نه کړي رزق پر اخر در کړی دی الله یې قید ولیم شي در باندې کړی د انتظام معلومه شو چې تام مال خرج کې قرض ما صلی الله علیه دینه کمبوت ناراضی کنه رسول الله فرمایي په صدقه باندې مال کمیږي نه دي زنه نو سمات به مواقع چې ملګری یو کني نظام برسوي سمویل لبنی اسرائیل لاله یو شی ورته انتخاب کی هغه ورته امیر انتخاب کې تعلق دوی دا خو موږ نه منو علم ترى تنغوري الى الملأ مشران لبنی اسرائیل من بعد مشاور موسی دلیل به دي شات انبیا ډیر وو لیکن د موسی تورات به خلق له پیش کو اس قالو چې دی ویلي د خپل نبی لرا ابعث لنا ملکا مقرر کزم لپاره قومندان یوشع علی ویلي نقاتل جو جنگي کو د الله په لار کې نو قال هغه ورته ویلي هل عصيتم یقینا نږدې ده ان کتبه کفر کښو پتا اسمانه jihad به بهونه جنگي گئی آیات دلیل به دي چې jihad لپاره امر ضروری دی دیم دلیل به دي چې د امر اطاعت ضروری دی دریم دلیل به دي چې امر به خپل ملګرو باندې ګوره قوانين دي هغه ویل ک پرش به بهونه جنگي گئی قالو دی ویل ولې باندې جنگي گو اسباب د جنگ موجود دي وما لنا سوجنا من لرا چې موږ باندې جنگي کو د فی سبیل الله د الله په لار کې وقد اخرجنا حالا چې موږ استل شو د کورونو د زامنونو دیر کسان چې ویلو نو فلما كتب الله شکل فرش بده باندې جهاد وګرځیدل الا قليلا منهم مگر کم د دوینا درې سو د الله مجاهدین پاد شو بصراو کې
الله تعالی په دې ظالمانو دي ته ویل شي دمکی جاچ پر ځان ونه کې الله ظالمي وقال لهم نبيهم نو ویل دوی نبی دوی ان الله يقين الله مقرر کړي ساو زپاره طالوت ملکن امیر طالوت معنا اوچت بډی درلا بدن کې شو د شامل ټاکل وکړه چونګې دغه دوه قومونه د يهوذا او د قشان د لوی اولاد یو کې بادشاہي او بل کې تورات مسله او نبوت طالوت دریونم تعلق نه لرو دوی څه اعتراض نه وکړو قالو دی ویل ان یکونو څنګه بشراغه لپاره حکومت علینا په مونږ باندې ونحن منشي وحق لري ايكم بادشاہي منو داغنا ځکه څنګه باندې نسب کې دان نه دی ویم ولم يؤتوا ندی ورکړی شو مالداري د مال ناغلا آیات دلیل به چې په مال باندې یو سړی غوړه کول دره بنی اسرائیل عادت دي دا څه کمال دی د نبی صلی الله علیه وسلم نکاح شکل کوله د خدیجه سره حمزه ابو طالب د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر توصیف بیان کړي ندی خدیجه اتر زامن ویلې ټیک دا سړی خو ډېر اوچت دی مالکم دی علم خو ډېر اوچت نبی دی یا کمالی سړی دی رښتینی دی ورسره نبی کېږي ابو طالب ورته ویل ارچ د اعمال دره خصوص دي زیل کېږي ننیو سبب نه څومره خلک مالدار وي ختم شو څومره غریبانان مالدار دي نو قال غورت ویلي ان الله يقين الله غره کړه علیکم متاسو زیات کړه دلته پر اقوال فی العلم والجسم په علم او جسم کې دلیل به چې امیر باندې بتا دواړه صفاتونه ضروری جسم او علم چې روپ دشمن راشي په به تکتیک ابن قیم فرمایي چې غالبا په ټول انبیو کې دا صفات موجود وو اکثرو کې او امیرانو کې دا الله ټاکلي تاسو د امتیازات مې ذکر کوي تاسو نه بدی شنو کې دا اوچت دي او والله یؤتی الله ورکه حکومت چاله چې وغاړي الله پر فضل ولا او پوهه نبی ورته وینه خل حکومت دارا تابوت برازي بالکل دې په تصور کې معنا شورات نه تا دشمن لاندې کړو وقال لهم نبي دوی لرا نبی دوی ان آیت ملک یقین حکومت نخر حکومت ددا ان یاتیکم التابوت هغه چې راځي به تاسو تابوت فی سکینه بدی کی دلاله امید من ربکم ساز رب دخوانا سکینه څه معنا یو قول دا من اسماني وحی فکیدا باقي شل اطمینان دي دیم سکینه هغه ملائکه له ویل شي چې کله قران بیانې کوي رانیږي کیږي د دې وجه د قران په آدابو کې دادي چې کله انسان قران لکینی نو دا بر خپل خپل مسواک باندې پاک کی ځکه ملائکه راشي د قران والا مخې لکینی اول تندی باندې مچ کی دین ورسه به خپل خپل د خپل سره یوځي کی چې کوم حروف دا ویا ټول ځان لتیری به غوړي تکلیفي کنه نواب صدیق حسن خان دلته به لیکل کړي چې بعض خلک ویلي سکینه کې د شوشي او لګي پښو په شکل باندې واسترګي بلکری چې کله به دوی دشمن سره جنگ کوي نو سر به راک لاسونه به اوچت کړي سبه دوی بروب راغی یکګه واګاونه هوا د انسان شکل لرو اې به شو په شکل باندې بل حیوان دا اس ګډوډي خبرې دي مخکینه خبرې شي او بقیه دا منص غرا یا باقی مما دا اسنه چې پر خودره آل د موسی او د هارون دینه مراد څو کوئی جهادي مسائل و څو کې د موسی عليه السلام امسا یدا قشان تورات باج نسخي یدا دوی امامو پټګي او بنا بر هر تقدیر چې عرش هو دی کې لیکن پان بیا باندې منور عام انسانان قیسی کې نشي پلاني شه پټګي رو دا امسا دی ویل کنه نو څو وسم داخلي پلاني ځای کې دا ویخته دی کله ویالته چپن دا که بسې دلایل ثابت شمنل پکار دي کیندا اصل مال جمع کول لپاره داخله لګي تحمله معنا بار کړي به د ملائکو علماء بیا جدا طریقې ذکر کړي چې په کومه طریقه دا راغی ظاهر دا من ملائکو راوړو ان فی ذلک یقینا دې کې نخره تاسلات الله ر قدرت او د دې حقانیت ان کنتم مؤمنین کتا اوس کې ایمانی وس امیر لپاره دي چې مجاهدین کله بوشي جنگ له داغه مخکې امتحان پیوږي چې داغه پر غټ بدن باندې دوکه نشي چې څومره قوي تنه ده او دې سنت له برابر دی دا چې میدان د جنگ کې نور مقابلي نه داس بشوینی 500 زویسته د مخکې منډه کړي کلک خلکال ته بیول پکار دي دا اوس په تناو باندې نه ده امتحان پیوږي سختي کیو مخکې له ونیر د فلسطین کې اردن کې یو لا پته اوس کې زیات نه
دوی ایست ډیر مشکل 310 مجاهدین یو لا په وشکل الله غویله کافی کړ بس دوی باندې داخې درنې شي هټه وسړي باندې بخې درنې کنه وسو نو نشم کړي ایست اغوال ته پات شو الله امتحان پکار دی قرطبی لیکي دنیا مثال بشان د وبو زیات چې استعمال کړ ځم مری وښنه غرق بش فلما اركل چې استلو کړ تعرض بالجنود اذا الاخر نو قال ویلی ان الله یقینا الله امتحان کې بتا سمانه پس دیو نه را پمن شریبه چا تشکرو کړ داغه نو فلیس من نسمان دل نه دې اسمن دین نه او چا چې خوراکونه کې فإنه من ناغس من نه دې الا من اختلف مگر چا چې ولا فراواقس بيدي پلاس پشریبو دې خلق وشکلو کړ داغه نه الا قليلا منه مگر کم داینه درې سو دې رسول نو ټول وشکل امتحان هم دې ویل شي کنه چې وشي سره ډېر تعلقي وبوله سخت ضرورت زګ ډېر تګي و بس الله ورته ویلو نو پکار دا چې منلې ما یو لپاره فلما جاوز الله شواف دې دیني ردا والذین اغه انسانان چې ایمان راوړل د سره قالو دې ټول ویلي شوارا غدرې سوره دیار لسنا لا طاقت لنا نشه طاقت زموږ د پارانو وز د جالوت سره داغه د فوج دا ډېر قوي خلک دي او موږ نشو تلل دا کوم انسانانو سویلي قال الذين انوا الى انسانانو یقینو چې انهم درې ملاقات کې د الله سره قیامت کې اوس میدان د جنگ کې کم من فئه قليله دې کرته وړاندل دا غلبت زور ور دا په یو ډله به اذن الله د الله په امر په دې خوند شمن لړېری الله رب صبرنا کو سره دي بعض خلکو د آیات نه استدلال کړي چې ګوره دی امام او د مشر خبره دی ونه نقصان سره مخامخ شي دوی تعریف خبره نه منل نو مجبور شي چې په روان شو دا خبره خو څنګه غلط راشي مقام کې ان الله امر راغلي هغه باندې الله امر نه راغلي صرف د شری خبره معنی قرآن او سنت سره برابر او عمل کنه مار سره خپل کار کوي ورو ساعت کو صدا بیانې مجاهد سره شي دشمن مخله ورغه دعاګانې بد الله نه غواړي چې الله مونږ له طاقت را ولما برزو چې کله مخامخ شو الله جالوت سره او داغه فوج سره نو قالو دی ویلي ربانا یا رب زموږ راتوي کوم باندې صبر وثبت اقدامنا مضبوط قسم قدمنا وكم كراكم لرا على القوم الكافرين بكافر قوم مقابل کې افرخ سم دوبو غني راوته وا کومه کمراکا قدمونه مضبوط کا نتیجه څه شو فهزموا ما الله دې ما تاغو لره به اسن لا الله په امر د شبنوي په خپل موټو په طاقت داوود پر مقام کې وړي کې ماشومو د دورونه ور سره لاړ الته جګړې هم د خوراک او ساګ تنظیمات ته وړو نو تعالی ته ورځ د جالوت ولم یو کان را واخ شو به تندې باندې وشتي سه مردار کې به حلال کې کشر بچو به تعالی وفات شو الله ټول مشید لا ورکړه وقتلوا وجل داود علیہ الصلوۃ والسلام جالوت لرا فاتاه الله الملك الله تعالی ورکه حکومت او بادشاہي والحکمت او پوها مجاهد جهاد کې الله به مالدار کی داخله کوئی کنه روي دي مجاهدون دا بنگلې د کوم کړي دا خو د غریب شي ځامن و جوابدار دي جهاد ته وجنه الله ورکړه کنه الله یې ور کوم ستاره جوړه پټک بیل شي جهاد وکړه الله بنگلې ورکړي اسمه کې ورکړي گاډي ورکړه کاروبارونه ورکړه په خارج ملکونو کې مارکیټونه ورته ورکړه چې الله ورکړي ته پیښې لخپای دا غنیمت وو دوی واغسو دشمن نو خپل کاروبار ځان اور باندې برابر کړي الله دې اسما قانون دی ټیک دې چې کوم چا خیانت کړي هغه به ناروا دی حکمت څه معنا علم تورات ورکه نبی کې مسند عبد الرزاق کې یو دشمن سره چې مخامخ شونه تک نه کوله نورم پویو روشینی ولی عمل نه کول وعلمه خدای وکړه دلته مما یشاکم چې الله غفتل د زغر جوړول وز د جهاد حکمت بیانې الله کدا مجاهدین نه دي اسماء کې ډېر لوی فساد راغلی دا خدا خلک جدي بدمعشانو مخینی ویلي دي ولولا دفع الله کنه دفع کول الله د خلق لرا باج دې به باسن په باج نورو نو خراب شي به اسمکا کان بیان وي نیکان خلق نه مجاهدین نه هر وخت کې الله به خلک پیدا کوي څوک د منکرینو د حدیث درد د پار راويست څوک د صحابو د پار راويست د عرب مسلید پر الله وخت کې خلق پیدا کوي ولكن الله خوند فضل په مخلوقه لوی فضل الله چې امت له الله ورکړه مجاهدین ورسا کې د نبی صلی الله علیه وسلم صدقه تلک آیات الله د الله آیاتونه دي
نتلو امن یلولو علیک بتامانه بالحق فرشتیا په انصاف وانک اوتشی لمن المرسلین دا استازونه الله تمرا لګری تسلی ده ورسره ادربت مخک سرداري آلته وته رسولان څوک الله وته رسول دا رسولان من غره کړي باش دې په باش نورو آدم علی السلام نوح علی السلام ابراهیم علی السلام چاله خلیل ویل چې سره خبرې کړي عیسی په پلان الله پیدا کړ منهم باش دین الله هغه څوک چې الله سره خبرې کړي وي لکه نوح آدم علی السلام موسی علی السلام ابراهیم علی السلام نبی صلی الله علیه وسلم ورفعوا پورته کړي دي باش دې الله په درجو کې دنه مراد موږ نبی دي واتینا ورکړ ویسا د مریم لره البینات کار دلایل دی ولې ذکر کې ځکه لوی نبی وو اذن ورسې به اختلاف راغی وایدناه الله موږ د مضبوط کړو په هغه روح صفا باندې روح د جبريل یا روح د الله رحمان راغلی وو یدینه مراد انجیل یا روح د عیسی علی السلام خپل ولو شاء الله سره جواب سوال حاصل دی چې ارکل الله بیا را لګرو دا جګړې به ولیکي جواب دا تقديري ولو شاء الله قد الله خو نو جنگ منوي کړي الذين هغه انسانانو من بعد کوم چې دوی نور سره من بعد ما جاءتهم البينات رسیدنا شرالو در کار دلایل لیکن دوی اختلاف وکړو فمنهم من امن چې ایمان لرو ومنهم من كفر چې کفر وکي اوس تاکیدن به وي یا مخکې مراد هغه انسانان چې د عیسی علی السلام مخکې جګړې کړي دینه مراد هغه انسانان چې د عیسی علی السلام نه ورسې کړي ولو شاء الله قد الله خو کنه جنگ بینه وکړي مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد كي الله شو غاړي ورساتی ترغیب دے انفاق فی سبیل الله لا حاصل به دې چې مال خرج کړي قیامت کې بارمان کوي لیکن اس پیدا والله به درنه کی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انفقوا خرج کوي مما دا اسنه چې موږ رزق درکړی تاسو من قبل ان یاتي مخکې دینه شراب شیومن اورس لا بیع فيه نبی خرجن پای کې اونو دوستانه کفار ما بین کې ارش مومنان د قران کې الله فرمایي دوستانه به نه به شفاعت قهري کافران خلق الله ظالمان دي اې دا معنا اې دې ما بین کې ورته سفارښونه ولنه ځکه کافران ظالمان دي وب معنا دیس یا کافرانو ظلم کوي الله یو مال په هغه ځای کې لګول پکارو چې الله غوښته وو خو دې بل ځای کې ولګاو یا هر کله چې کافران الله وي په دین باندې مال د دین په مقابل مال لګای نو تاسو دې په تایید کې مال ولګوي نواب سید حسن خان فتح البیان کې ور مالک ابن دینار دا خبره نقل کړې وي کله چې الله د شین دی ظالمان کافران دي به خو ټول خلک خراب وو ورسا کې توحید رب تمداري الته مال خرج کینو سوال الله مال څه لپاره خرج کو الله توحید لپاره دي ته ویل شي آیت الکرسی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د شپې ولسن سبا پرورته څوکیدار ملک مقرر کړي الله د پرز مازنو سره چاول سو د دوه د جنت مابین کې عمر مسافره لوی آیات ده اعظم آیات کله نصف القرآن ورته ویل شوی دی حدیث کې راځي دو شونډې لري دا یو شی برات الله د عرش باندې وی الله سجده باندې دا الله لپاره الله نو دعاګانې غواړي زاره نه کوي ابي بن كعب له ویل چې قران کې کوم یو لوی آیات دغه آیت کرسی وی علم د مبارک شه تقریبا باندې کې 50 کلمات دي هر کلمه کې 50 برکات دونیم زره برکات الله دې کې راجمع کړي دي دومره اوچت آیات دیر شمول شوخ الله ذکر شوی دي جامع آیات تیرا نبی صلی الله علیه وسلم دا هر فرض منځ نورو سویلي خاص کر د شپې شکل سړی و دکی اوچت آیات ته الله شری لا اله نشتره حقدار د بندګي الا هو شهاد اغنا بل څوک دا سره شریک نشته نه غوښ نه قطمونه بلونه بل کوم انسانان چې وای د اسمه کو اسمان نه قطبان غوښان راټینګ کړي دي چلوي شیخ الاسلام ابن قیم بیلی کی څومره احادیث دي بارک راغلي لکه ابن عساکر به ذکر کړی دي هغه ټول وواهي او دروغ دي لا اله الا هو څوک نشته الله سره د نظام چلولو لپاره شواذ الله نه الله اکی واجب دی الحي الله همیشه ژوند دی القيوم قائم بذاته دی ته قطبان باندې مرګ راځي یا قائم دا معنا منتظم
څوک دې اسم عاصم د نبی صلی الله علیه وسلم بذکر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا الله استا پر رحمت باندې پناه زه سوال کوم. شیخ الاسلام ابن قیم لیکي طریقه الهجرتین کې د سار سنت نو رسو د فرض نه مخکې څلوي کړه یا حی یا قیوم لا اله الا انت دا چې څوک وي الله به زړه کې رڼا پیدا کوي. دا معنا کنزل المال کې به ذکر شوی دا. نو دې ویل شي ایجابي صفات د الله ژوند دی الله منتظم د مخلوق دی بل څوک دا صفات نشته بل چا کې نو څنګه هغه حقدار د بندګۍ نه دي. لا تاخذني سدل فرکالی ولا نوم النخوبه سند امر په دې سر باندې به نعاس پستر کو باندې نوم پسړ باندې ترتیب الله بیان کی د نور مخلوقات باندې راځي. یو اثر کې راځي موسی عليه السلام الله له الله تعالی خوب راځي یو هغه غل ویل چې دوا شیشي ونیسا سیتی دا نقل کړي. لاس کې اگر کو علماء ور باندې کلام هم کړي موسی عليه السلام نیولې وی حتی تر دې چې پرکاری ور باندې رااله چې خو پیراغ نه ژړخي وخړو ایسا شي لاس نه پریوت وی الله ورته ویل کما باندې دارات له خدای نظام ټول درهم برهم وکنه ما باندې خوب نه راځي. وسرد الشرك في التصرف لو ما في السماوات وما في الارض الله په اختیار کې هغه شری شبره دی اولان دی خلقا ملقا عبدا ځکه حقدار د بندګۍ. رد شفاعت قهري څه خلکو ویل چې موږ د الله نه سوال بل چا بندګي کړه او خلاص. جواب منزل الذي نشرا چې سوچ سفارش وکي عنده د الله په وړاندې الا باذنه کې کوم د الله په امر توحید عقیده سره. وقال صحابه دا معنا ده رد الشرك العلم يعلم کويږي ما بين ايديهم پاس چې مخکې دنیا دی او کوم روسي دنیا او د آخرت په حال ولا يحيطون داخل ګیرنا شوي په هیڅ شي باندې من علم د الله د علم الا بما شاء مگر کوم چې الله غوړي خلق له علم ورکړي چې د الله د معلوماتونه آدم علیه السلام له جدا علم ورکړي ارچاله جدا جدا. وس پر اخر سلطنت داغه وسع کرسیه پر اخر کرسی د الله تعالی السماوات والارض زمکو اسمانونه. کرسی معنا علم کرسی معنا موضع القدمین کرسی بظاهری کرسی معنا ده چوکۍ د الله چوکۍ د اسمانونو د زمکې نه پر اخر هم تک معنا بدل کوي ظاهر. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دا ټول اسمانونو اوس مکه کرسی نه دي چې لکه دشته کې کړای دغه نسبت شعر شوای لکه دشته کې کړي نو هغه الله چې دا ټول پیدا کړی مو څومره لوی دومره لوی ذات چې موجودي مونږ چې کمزوري لا چې لا مړ دی اگر خپل حاجتونه پیش کو چې بچی را کو دا مرز لري کو دا څومره بن سفیره ده ډیر انتهایی لوی. وسو کې دې چې الله بسره کېږم کله نه نسره کې الله تعالی له حفظ ما ساتل درې دواړو وهو العلی الله تعالی او چې د العظیم ډیر لوی شرافت والا دی ذات مجد طاقت مجد عرش درجه مجد. لا اکراه فی الدین نشته زور پر دین کې پر دین کې څنګه زور نشي جهاد خوشته دی. لا اکراه فی الدین دا معنا دین نه مراد عقیده باندې زور نشي څنګه هغه خود زړه شی دی الله په پویږي. فهم لا اکراه الله نشته زور پر دین کې د وجه وضاحت دا غینا. دریم قول علماء ذکر کړی چې د الله د قسمه مسلې دی یو د عقیده او بل د اصول عام احکامات چې څوک نه مني نه به آل تاغه باندې زور شتا هر چې عقیده بس پای کې نشي څنګه الله نه پرېدا. قد تبين يقينا كخار ده هدایت من الغي د شرک شینا دین معلوم دی کفر معلوم دی دې کې زور له ضرورت دی. فمن يكفر الله چا چې انکار وکړي طاغوت نه طاغوت دا منه د الله نه شوره بل چا بندگی چي کېږي شي ويؤمن بالله ایمان راوړ په الله دا دواړه به ضروري کې به ایمان کیږي. کته ایمان په الله لري او طاغوت سره ګرځم قبول نه دي او کفر به طاغوت دکړي ایمان دې راوړم قبول نه دي. یقینا د منګولې ولا کولې بل عروه الوثقا په مضبوطه کړي لن فسام لا دا غیر پر بالکل چود نشتا مضبوطه کړي قران دی. عبد الله بن سلام ویل یا رسول الله یوشین باغ دی کجوره پکې راو پای کې یو کړي د مانی ولې دی دا قران دې کنه ستا خاتمه را جنتی صحابي واغم الله ورو پېرم دار چا خبرې اوري وس الله بیان دې کې چې ما دوستانو کوي پیدي بګې ډېری دي. الله تعالی اشری ولی الذین دوست اچاره شي ایماندار دي ولی معنا دوست. عالم التنزيل کې دي کې ولی معنا محب
ولدا منا بل چاله سپارینا ولی نفس دوستو داخلك بچکی د تیارون له نور رڼا لا ظلمات جمع ویلي د کفر ډېر لارې دي دین د اسلام یو لار ده چې نور مفرد ویلي یخرج خدا معنا چې داخله مخې گمراه وړي خو ډېر خلک انسانان گمراه نه دي مؤمنان معنا بچکی والذین آغا انسانان چې کفر کړي دوستان دي طاغوت ته دلانه شواره بل چا بندگی چکیږي یخرجونهم دیوباسی من النور توحید نه تیرولا اولئک اصحاب النار دا اور والا دي هم فيها خالدون دي بای کې همیشه دي نو څه واقع بیانې د نور والا او بل خاله تیارو یو د تیری والا دی بل د نور والا څنګه فایده الله کړی دا علم تر ایتن ګوره ال الذي هغه چاله جوجت بازی وکړی ابراهيم عليه السلام سره پیر به په بار توحید درب داغه کې په باطل جګړه یوجد دا پسام دا څوک نمروز یا نمرود اهل علم فرمای ابن کوش ابن کنعان ابن سام ابن نوح علیہ السلام چاوی نمرود ابن فالح ابن حام ابن ابراهيم نوح علیہ السلام یا پای سند باندې ثابت دی پدی امام بغوی لیکلی دا ولنه هغه انسان بابل کار کې چې تاج بسر کې زنا نم پیدا و دیسه ابراهيم عليه السلام سره مناظره وکړه دا مناظره سره کړه کړي نه سو کوئی شکلا داغه بندګي نه انکار وکړي ځکه ته ویل سره به الله یې سبرا پړ کې دیم قول علماء دا ذکر کړي دا په وخت کې چې کله به د خالق لغرال قادسالي وایي چې ما رب منی وی آو چې رب یې کړو منلو نبی باغله مال ورکو چې رب نه منو نبی به نه ورکو ابراهيم عليه السلام رب قبول شو بده خالی راغی چې شګه مګ راواغ سے بوجي کې واچولي د اهل خوشالي د پاره آی چې کله بوجي خلاص کړ الله یې په غلبانه بدل کړي وا الله دومره غیرتی ډېر اوشت کې وروړې لوي دا رقم وي تا چې راوړې ونه ویل الحمدلله د بادشاہي د وجن الله وي ته جنجال کو رزق سړي عرب لیکي چې کله اوچ شني سبه تکبر کوي ان اتاه الله الملك الله تعالی ور کړو حکومتو اس قال ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام لرب زما غزاد دي يحيي ژوند کول کوي عمر کول نو قال هغه زم ژوند کول عمر کول کوم دوه کسان راوس نه دا فیصله پیوا یو خوشی کې بل پرې خو دا غلط خبره و دنده کې معنا د ساس کې منی نه پیدا کړي دا معنا مراد ده نو قال ابراهيم عليه السلام ویلي فان الله يقين الله را تکي بالشمس دانور من المشرق د مشرق دخوانا فاتي بها رورت د مغربنا فبهت الذي الله حیران شو هغه انسان چې کفر کړو علت ذکر کې الذي كفر كانما الخي في فمه ګویا کې وګرځول شو داغه په خلکو کې کانه سمپروت شو نو د شي ولې نه ویلې زه د مشرق نه راخې جوم ته مغرب نه جواب دا په مقام کې مشران خلک واغې ورته ویلي او ته پیدا نه وی دا کار جاری وو دیم جواب دا چې مشرک انسان له دماغ کې الله دا نه چوي دریم جواب علماء دا ذکر کړي د ویلو کدا کار څو کما چې مغرب د خوان ور راونه کیږي بادشاہي برباد نشي دویم سوال قانون مناظره کې داري چې ستا په دلیل باندې اشاره وکړي دا جواب وکړي به بل دلیل ذکر کړه د څنګه دا دلیل بل ذکر کړي یو دا معنا چې انتقال وکړي لږ مشهور نه غاډي مشهور لا دوی مناظره کې دلیل وشي خول عنا دشمن لواګي خوشي کول صحیح جواب داري اغم داوا کې خودم داوا کې خو ابراهيم عليه السلام دلیل پیش کې هغه پیش نه کړي دا دلیل دا مخ کې دا قرطبی د آیات په تشریح کې لیکي چې د اسلام د دین د اوچتوال لپاره مناظره سنت طریقه ده دا اوس خاصه مجادله دي او دا څه خبرې دي یا ترکه تراوی دي شل دي بس په دې چنجال دي درې مورز باندې خیرات څنګه نه دي اسقاط شته اسقاط نشه مناظره وکړي شیګانو سره مناظره وکړي يهودو سره مناظره وکړي نصارا سره مناظره وکړي غلمانانو سره مناظره وکړي چې اصل عذاب قبر نه مني منکرین حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم خبر نه مني دوی بس تراول نه د په څوک باندې کله کول ناشتي والله الله تعالی هدایت نه کوي ظالم قوم لا جواب نه فلګو نه ورچوي او کلذي
دلته اوس مثال دا چې هغه سره لګرانه شي تر په نه رواني شو به یو کافر خو لیکن دا کول سینه دي شو کې دینه مراد عزیر علیہ السلام دی شو کې حزقیل دی ظاهر دا معنی چې عزیر علیہ الصلوۃ والسلام دی ورته ذکر کې دا یو کلی باندې تیر دو بختنه سره ټوله برباد کړي و قتاده شه فرمایي چې څلور کسانو حکومتونه کړي په ټوله دنیا دو بری کې مسلمانان شو سليمان او بل سایرس ذوالقرنین کافرو کې نمروز او بل بخت نصر دو ویل چې دا الله څنګه جوړ کی دا کړي به څنګه ژوند کی به الله یې مړ کې شل کال وروسته به راځي چې کله راوچل کې نو ډارک خپل ګمان لاړ خپل کور لا بدل ته عزیر ما غو عزیر خو نخل دي نخدا تورات باغله یادي بدل یادو یې سدو ویل چې دا الله بچی دی چا ویل سرویس کړو په عمر باندې داو چې لاړو اې دې پکور کې غلام وینځوا چې شل کله نو چې بیر تراغ نو شل کړو په عمر واغه لندم وا وې د عزیر کور چیرته بیا یې وژړل وی عزیر خو ډیر مخکې ورکه ویل دا څنګه راغلم بیا یاد کې زه عزیر يم کنه هغه مستجاب الدعوات سيتي لیکلي مال دعا وغواړه چې زه رښتیم ته وګورم چې کله دعا ورته وخت هغه جوړه شوې کده چې داو بچین لوي دا عزیر دی دي کې یو بچي ویلي چې زما خپل په دې شابه داغونه چې کله وکړو هغه داغ موجود دی ایسه دی ټول ویل دا الله بچی دی الله دا زما بچی نه دی او کله دی یا بشان دا اچا چې تیرې دوه علاقه په یو کلی دي کې علماء ډېر اقوال ذکر کړي ظاهر دا معنی د فلسطین په علاقه کې دی یو وهي خاوتنا الله حال دا چې دا ولټه پرته والا اوروشا بری چتونو اول چت د پاسه به دیوال نو سخت ورانه و بختنه سره ډیر کلی برباد کړي و نو قال د ویل ان څنګه یحیی معنا ژوندۍ بکی دا الله بعد موت او رسل مرد دینا استعظام انکار نه کو فامات الله نو مړ کې الله مې تعامن سل کاله به اوچت کې سلوي کړو په عمر باندې داو قال الله ورته ویل کوم لبس څومره وخت تیر کړي چې عجيبه قدرت الله سل کاله پرو دی وحوش دراور وغيرها خوار نه راشي پرو دی ځکه بادونه باران نشپي ورځي خني ارچ به دیږي دا عجيبه قدرت نو قال غویل الا بس یومن ما وخت تر کړي یو ورځ یا باجي صد ورځي راغله ساروم خو اوس ګورم دانور پریوتو حالات کې اني مورس دغه خبره صاحب کافون کړي آیات دلیل په دې چې غیب علم ګورم بیا ول نشته ایواز الله لده نو ار کړ چې دې پر خپل حال باندې خبر نه دي نو سمو خیر لازم غوښه کومه کو نه بو کی نه کومه کول والا ذات یو الله نو قال الله ورته ویلي بلکې تا وخت تر کړی د تا من سل کالا فنزوروا غرا الى طعام کرے خپل خوراک او ساک لري انځر او پيو آیات دلیل په دې چې سړی په سفر روان ځان سره به توخه وړي دا زر خرابې دم اما شاء الله ساتلی و لم يتسنى معنا کله به تر شي نه تغییر وکي وانظروا غرا الى حمار د خپل سولې لري خربان سولې به سنت د نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بری باندې سولې کې دا بر تکبر نه پاکي څو ګدا ولاړو ظاهر دا منه چا مړو موږ دا کار وکي ورنه چارکا شو ګرځو ته آیت نه ونه خر پاره د خلکو چې دوباره برا مړي ژوند کی یا نا سمرا د خاندانو کنه پسترګي ولیدا اون زرغو ایل لیسام دې اډو کولرا ایسان مراد اډو کې دي خر خپل اډو کې دي ظاهر دا منه اول کیف ننشو زواسم دل حرکت ورکو بیا غوند موږ دل را لحمن غوخا فلما تبين له شکل ترک معلوم شوا قال وی ز پویګم یقینا الله په ارش باندې ډیر پویم یقینا الله تعالی په ارش قدرت والا دی د علم اليقین خبر لاړ عین اليقین الله ورو ساعت بارک وسوي چې ابراهيم عليه السلام دا ترقی وختل کړي وو ربته مخ سرداري نمرود ورته ویل چې ستاره ژوند کول کې عمل کول کې نو څنګه کوي دا الله له سوالو یا اصل کې د ذهن له سوال راغی دا به څنګه الله کوي یو باندې چې دې پختنه کړو وایس قال ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام ویل ربي رب سما ارنه وکای ما کیف فتح الموت څنګه دا مړي ژوند کوي قال غویل استا یقین نشتا قال غوی بلا ولنا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي
ابراهيم عليه السلام شک نه وکړي که شک کړي نو موږ ډېر اولاو په شک کول باندې یا په شک ورزيدلو کې واغه نه دکړي مونږ هم نه کوو ولكن ليطمئن قلبي در پارا چې معنا زړه مطمئن شي تفسیر منار لیکلي دلیل په دې ایمان زیاتیږي نو قال الله ورته ویلي فخذ اربعه والد سلور من الطير دې مرغان ذکر کړه ځکه دا لوتل کوي ابراهيم عليه السلام یې مډي روچت فسرهن دې کې دوه قول دي یو قول له مولي کړي ځان سره مختکا نبي د الیک تعلق راغلی تر دې فسرهن پوره دیم قول لا چې معنا قطعهن ټوټه ټوټه کړه کې امام بخاری دا معنا کړی به د الیک تعلق راغلی تر هغه خوش پوره لیکن فسرهن دا معنا ټوټه ټوټه کا وجدا دا یو خو د قران د عربیت نه خلاف لازمي چې مخته کا به معتزله وایي چې دی وشیل نه دي دریم دا خو منس بازان وغیرہ دویم ځان سره مرغان ساتونه دی ابراهيم عليه السلام کمال به شو هیڅ کمال نه دا کوم مرغانو علم الله له څو دا تاسو سوچرغو کتر او کارغو دا څلور صفاتونه به انسان ځان عاری کی کارغه کې چې هغه هرڅ به پرې دی کفتره کې چې هغه غفلت دی معنی غفلت به پرې دی چرګ خواهش پرستی را تاسو کې جنت نو ټوټه ټوټه کړه ځان سره ول مختبرې مناسبت باندې کا چې معلومات له چې دا پلان دی چې بل مرغنی راغلي ثم جعل به وغرزوا على كل جبل فاري وغرمان منهن ذين عيسى ثم ادعوهن بيرو بلدي راجي بتا نسا اندر بتا دی आवाज تو کدا نه شرا مدد شورتو یا مشرکین دین استدلال کې ګوري ابراهيم عليه السلام مرغان لوي را مدد شه مرغه بچوږي داغه داود الله امرو ثم جعل به وګرځا په اړ یو غر مراد غرون نټول غرون نه دي هغه معلوم غرون دي چې کمال ته کله عرفي دي او پوه شا یقینا الله زور او حکمتونه والا نه زور دې په دشمنانو باندې نه هلاکي په دې کې د الله حکمتونه دي مهلت ورته ور کړې دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم